نورستان برګمټال ولسوالۍ او ټول تأسیسات د طالبانو لاسته ولويدل. د راپورونو له مخې د نورستان برګمټال ولسوالۍ له ټولو تأسیساتو سره د طالبانو لاسته لوېدلې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه د زمري په 15 نیټه د یادې ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی دی. ښاغلي مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نن سهار د نورستان ولایت برګمټال ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او ټول ملحقات د مزدور دښمن له وجود څخه پاک او د مجاهدینو په کنټرول کې شول. نوموړی زیاتوي دولتي عسکرو د ولسوالۍ له ودانۍ او شاوخوا تأسیساتو څخه تېښته کړې او په زیات اندازه وسله وسایط او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي. د یادونې ده چې په تېرو 2 اونیو کې د نورستان څنګلوري ولایت کونړ کې هم 2 ولسوالۍ د طالبانو تر حاکمیت لاندې راغلي دي.